ګرانو مینوالو زه یم اقبال حسین افکار او دا دی ګنداره ټي وي. د نن ادبي خبر سره ستاسو په وړاندې یم. ګرانو مینوالو، پښتو ادبي کانفرنس د دې پیغام سره چې پښتو به وایو، پښتو به لولو، پښتو به لیکو او پښتو به کوو. د جون د 23 نیټې یعنی 23 جون نه تر د 25 جون پورې 25 جون پورې څلور ورځنی یو کانفرنس کیږي چې د دې افتتاح به سحر مالې په نشترهار پېښور کې کیږي. د دې ګڼ شمېر اجلاسونه دي او مختلفو موضوعګانو باندې مختلف نشستونه دي. په دې کې په ادب باندې او په فولکلور باندې، ماشومانو په ادب باندې، موسیقي، مختلف نشستونه دي او په دې دغه کې مونږه څه نه څه ورکړي هم دي. نو دا ټولو پښتنو ته پکار دي چې په دې دا کانفرنس کامیاب کړي. دا پښتو ادبي کانفرنس پېښور په 23 جون نه تر د 25 جون د سحر د 9 بجو نه واخلي تر د ماښامه پورې به دا مسلسل جاري وي. په دې کې به د کتابونو سټالونه مې تاسو ټولو ته بلنه ده چې دې ته دا په خپل راتګ ښایسته او دروند کې پښتو زمونږ د ټولو ده، پښتو زمونږ مورنۍ ژبه ده، پښتو زمونږ کلتور دی، پښتو زمونږ روحیات دي، پښتو زمونږ نفسیات دي، پښتو زمونږ تاریخ دی، پښتو زمونږ کلتور دی او پښتو زمونږ پښتو ده. نو خپله پښتو درنه کې، خپله پښتو ونمانځئ، خپله پښتو وستایئ. او دا پښتو ادبي کانفرنس پېښور چې په 23 جون کال 2023 په پېښور نشترحال کې کېدونکی دی. دا په خپل ورتګ کامیاب او کامران. څنګه چې ما مخکې وویل، دا به د 23 نه تر 25 جون پورې د سحر د 9 بجو نه والا تر د ماښامه پورې په تسلسل سره جاري وي او په دې کې مختلف نشستونه دي، ډېر معلوماتي او علمي. نو تاسو کولی شئ چې دا ادبي کانفرنس، پښتو ادبي کانفرنس په خپل ورتګ کامیاب او کامران کړي.